بسم الله الرحمن الرحیم. نن به زه تاسو ته داسې لس کسان، داسې لس قسمه خلک وښیم چې جنت په خپله د هغې شوقین دي چې دا کسان ماته راشي. هر یو کس د جنت خواهش کوي، زه جنت ته لاړ شم. د جنت خواهش د ټولو دی، لیکن دا لس قسمه خلک داسې خلک دي چې جنت په خپله غواړي چې دا لس قسمه خلک دي ماته راشي. دا کم خلک دي؟ راځئ چې درته وښیمه. په دې لس قسمه خلکو کې یو هغه انسان دی چې هغه تهجد ګزار انسان دی. په هر حالت کې دی د شپې راپاسي او الله جل جلاله ته ودرېږي او تهجد کوي. دویم نمبر پکې هغه انسان دی چې هغه د اوړي په ورځو کې روجې نیسي. د اوړي په ورځو کې کم یو انسان روجې نیسي، جنت په دې باندې خوشحالېږي چې دا کس ماته راشي. بل هغه کس دی چې هغه نه تکبیر اولا نه فوت کیږي، یعنی امام کله الله اکبر وایي نو دوی سره الله اکبر وایي. کله اقامت وشي دی هلته کې حاضر وي. تکبیر اولا چې چا نه فوت کیږي دا کسم جنت خوښوي چې دا کس ماته راشي. او بل هغه یو کس دی چې هغه په شپې کې زیات عبادت او کم خوب کوي. او پنځم نمبر پکې هغه انسان دی چې هغه همیشه دپاره چې دی هغه رښتیا خبرې کوي، چېرته کې د انسان دروغ نه وایي. او اووم نمبر هغه انسان دی چې هغه همیشه دپاره په اودس کې ګرځي. او بل هغه انسان دی چې هغه په خپل اهل او په خپل عیال باندې رحم کوي. دا هغه کسان دي چې جنت په دوی باندې خوشحالېږي چې دا کسان ماته راشي. اتم نمبر پکې هغه یو انسان دی چې هغه شراب نه څښي او د نورو ګناهونو د تمامو ګناهونو نه په خپله ځان ساتي. او نهم نمبر هغه کس دی چې په هر ساعت کې شپه ورځ په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف زیاتوي. جنت په دې خبره باندې خوشحالېږي چې د انسان د ماته راشي. او لسم نمبر هغه کس دی چې یو اوږې ته روټۍ ورکړي او یا یو تږي ته هغه اوبه ورکړي او یا یو بربنډ ته هغه جامې ورکړي. دا لس قسمه هغه خلک دي چې جنت په دې باندې خوشحالېږي چې دا لس قسمه خلک دي ماته راشي. یقینا دا ډېره زیاته د سعادت خبره ده. څو کسان دي چې دا کسان بې حساب بې کتاب جنتیان دي. په دې کسانو کې یو هغه انسان دی چې هغه خلک مانځه طرف ته رابلي خالص د الله د رضا دپاره، بل څه چې دې غرض او مقصد یې نه وي. او بل پکې هغه انسان هم دی چې هغه سحر او ماښام چې دی هغه صدقه کوي. نو دا هغه کسان دي چې بې حساب بې کتابه دا خلک جنتیان دي. اوس د یو انسان ذهن ته یو سوال راځي، زه خو غریب یم، سحر او ماښام خو زه صدقه نشم کولی. یو آسان طریقه ورته ښیم. ته خو د ماښام روټۍ هسې پخې، نو یوه روټۍ پکې زیاته پخه کړه، یو غریب مسکین رور کره ولېږه، دا ته چې دی هغه صدقه وکړله. او سحر چې او روټۍ هسې پخې، یوه پیاله اوبه پکې زیاتې واچوه، هغه یو پیاله چې او هغه یو روټۍ یو غریب مسکین کره سحر ولېږه، تا سحر او ماښام صدقه وکړه. صدقه دې ته نه وایي چې ته خلک ماړه کړې. په یو حدیث مبارک کې راځي اتقوا النار ولو بشق تمرة، خپل ځان د دوزخ د اوره وساتئ اگر که د کجورې یو وړوکي غوندې ټوکړه ولې نه وي، خو چې په اخلاص سره وي. او د صدقې ورکولو څومره فواید دي دا پیدا واورئ. د ترمذي شریف حدیث دی او د حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت دی. فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل وی صدقې ورکولو سره د الله جل جلاله غضب سړیږي او انسان په باندې د ناکاره مرګ نه بچ کیږي. یقینا دا څومره د سعادت خبره ده، د الله غضب سړېدل او ناکاره مرګ نه یو کس بچ کېدل.
نو بهر کې زما چې کومه موضوع وه نو په هغې کې 10 نمبر هغه انسان یم چې هغه یو اوږې ته روټۍ ورکړي یا یو تږي ته هغه چې کوم دی اوبه ورکړي او یا بربنډ انسان ته جامه ورکړي. یعنې د هغوی د ضروریاتو خیال وساتي نو جنت خوشحالیږي چې دا 10 قسمه خلک هم ما ته راشي.